هغه کسان چې ذکر یې نری وي او یا هم ډیر کوچنی وي او پټول یې غواړي نو دغه ویډیو دې تر اخره وګورئ. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زموږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته د جنسي اړخه پوره معلومات درکولو دپاره دي، نو له موږ سره اوسئ. دوستانو، په دې ویډیو کې داسې طریقه درښایم چې هغه کسان چې د زیات موټک وهلو له وجې او یا یې هم قدرتي ذکر کوچنی وي او غټول یې غواړي، نو په دې ویډیو کې درته په دې اړه معلومات درکوم. خو د دې نه مخکې چې دا معلومات تاسو ته درکړم، که تاسې زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټالۍ نشان هم ووهئ. دوستانو، زیاتره داسې کسان وي چې هغوی په ځوانۍ کې دومره موټک وهلی وي چې د هغې له وجې ذکر دومره نری شوی وي او یا هم دومره کمزوری شوی وي چې د کوروالي په وخت کې نه میرمن ارضا کولی شي او نه هم خپله د کوروالي نه خوند اخیستلی شي، او دوی ډیر زیات کړاو سره مخ وي. ډاکټرانو ته هم ځي او قسمه قسم دواګانې هم خوري، خو هیڅ نتیجه نه ورکوي. د دې اصلي وجه دا ده چې دوی ځوانۍ په وخت کې ډیر زیات موټک وهلی وي چې د هغې وجې نه یې ذکر کمزوری شوی وي. خو د دې لپاره نه دواګانو ته ضرورت شته او نه ډاکټر ته د تلو ضرورت شته. یوازې یوه قدرتي نسخې سره کولی شئ چې ذکر مو بیرته خپلې ځوانۍ حالت ته بوځئ او ذکر به مو غټ شي، 2-3 انچه به اوږد هم شي او ډبل به هم شي ورسره. خو راځئ چې په طریقه باندې پیل وکړو. دوستانو، د دې لپاره به تاسې یو پیاز راواخلئ او هغې نه به اوبه وباسئ او په یو پاک لوښي کې به یې واچوئ. بیا به تاسې تازه ادرک پیدا کړئ، هغې نه به هم اوبه وباسئ او په همدې د پیازو اوبو سره به یې مکس کړئ. دا به ښه سره مکس کړئ. له هغې وروسته به ورته 5 یا 6 څاڅکي د زیتون تیل هم اضافه کړئ. چې زیتون تیل مو ور اضافه کړل نو دا به سره ښه مکس کړئ او په یو پاک لوښي کې به یې واچوئ او هره شپه به خپل ذکر مالش کوئ. خو د ذکر مالش کولو په وخت کې مو یو شي ته پام وي چې ذکر درڅخه انزال نشي. که انزال شي نو بیا هیڅ فایده نه کوي، برعکس نقصان هم درته رسوي. نو دوستانو، تاسو به مالش په دې ډول کوئ چې 15 یا 20 دقیقو پورې به ستاسې میرمن تاسې ته ذکر مالش کوي په دغه تیلو سره. نو ستاسې ذکر به په 2 هفتو کې بیرته ټیک شي، ډبل به هم شي او 2-3 انچه به اوږد هم شي او زر به انزالېږي هم نه. دوستانو، زموږ ویډیو همدې باره کې وه. ویډیو مو خوښه شوې وي نو درسره لایک یې کړئ او ملګرو سره یې هم شیر کړئ.